ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، مینا، محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ. خپرونه د ستاسو خپله غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو وچنیر شمشتو دور بنګلې ته راغلي یو. قدرمنو دلته زمونږ یو ډېر محترم ملګری ښاغلی شیر محمد صاحب ژوند کوي. شیر محمد صاحب په اړه موږ له یو ملګري معلومات راکړه چې ډېر ښه شعر لیکي، ډېر ښه خیالونه دي. هغې له نن راغلي یو. څومره ښه شعر لیکي، څومره ښه فکر لري، څومره کار یې کړی دی، څومره زیار یې کړی دی. خبرې ورسره کوو او بیا د کلامونه ورو. شیر محمد صاحب تاسو ته په دې خپله خپرونه غزلزار کې ډېر زیات هرکلی او مینه ویم. مننه جیبه، ډېره شکریه. شیر محمد صاحب دا راته ووایئ چې د خپلې شاعرۍ باقاعده آغاز تاسو د کله نه کړی؟ راجې موږ تقریبا چې 2015 نه کړی یا د 2015 نه تاسو دې خوا شعر لیکئ. په دې 15 کالو کې څومره کار تاسو کړی؟ راجې یو 100 غزل تقریبا پوره کړي، 100 غزلې. صحیح ده. شیر محمد صاحب په ادبي ټولنو کې ستاسو ناستې کېږي که نه؟ جی بالکل کېږي، څه ناڅه خو کېږي. کومه ټولنې دي؟ نو دلته کې یو ادم پښتو ادبي جرګه هغې له ځو، تقریبا زیاتره هلته کېږي. باغوانانو کې هم شته، هغې له هم ځو کله کله. صحیح ده. داسې کله سپین خاک ته لاړ شو، د دې علاقې چې کومې دي که نه، صحیح ده، دې کې ګرځو راګرځو. ټیک ده. شیر محمد صاحب کوم داسې یو شخصیت دی چې هغې سره ستاسو ناستې کېږي او تاسو ترې زده کړه کړي؟ یاره صاحب زموږ خو تقریبا چې ښایسته شال سبا صاحب دی، دې علاقې کې پوره مشهور دی او هغه سره مو تقریبا چې ناسته پاسته ډېره کېږي. ټیک ده. زمونږ ملګرو ته به خپل څه کلامونه وایي. بل دلته یوه خبره زه زیاتې کول غواړم چې شیر محمد باب یو طرف ته ډېره ښکلې شاعري که کوي، نو یو اړخ د ده د شاعرۍ مزاح هم دی، څومره ښه شاعري کوي. نو راځئ چې وورو. شیر محمد صاحب څه راباندې واوره، ډېره زیاته مننه وایي. شکریه جی. یو غزل به ووایو. غزل نه مخکې یو دوه شعرونه دي چې نیم ژبې تر تړینه سړی جوړ کړي، چې نیم ژبې تر تړینه سړی جوړ کړي، څوک به څنګه د چاړینه سړی جوړ کړي. او دې ماحول لره ماحول داسې پکار دی، دې ماحول لره ماحول داسې پکار دی چې سړی پکې سړینه سړی جوړ کړي. ډېر ښه یاره. حاجي غزل مطلع رز ده چې لکه د خلکو په شان هسې ځان له کار نه ګورم، لکه د خلکو په شان هسې ځان له کار نه ګورم، ځکه یارېږم او که نه خو ځان له یار نه ګورم. ډېر ښه. او زه لیونی نه یم چې هیڅ بې حسه ځمکه کنم، زه لیونی نه یم چې هیڅ بې حسه ځمکه کنم، چې خزانه نه مومم هسې پسې غار نه ګورم. ډېر ښه. او چې حق بیان کی او په خلکو باندې حق ومني، چې حق بیان کی او په خلکو باندې حق ومني، په دې وطن کې زه یو داسې ایماندار نه ګورم. ډېر ښه. او چې قرباني کوم نو سم د کال ګډوره ګورم، چې قرباني کوم نو سم د کال ګډوره ګورم، چې اخلم نه نو زه غاښونه د بیمار نه ګورم. ډېر ښه، ډېر ښه. مننه. او شیر محمده دا د 100 جرندو وتې دي ټول. شیر محمده دا د 100 جرندو وتې دي ټول، ځکه خو 100 کې 15 کسه په لار نه ګورم. ډېر ښه شیر محمد صاحب، ډېر زبردست. نور پکې راته هم څه ووایي. نو دا پښتو پسې یو غزل به و پښتنو پسې چې هغه محفل باندې، غزل نه مخکې یو دوه شعرونه دي، هغه محفل باندې د اور پورې شي په پښتنو چې پکې تور پورې شي، او ته ترې لاور وجنې پښتونه ساده، ته ترې لاور وجنې پښتونه ساده، الله دې وکړي چې پې نور پورې شي. ډېر ښه. نو غزل مطرح عرض ده چې ساتو به سره یو شان ښه او بد د پښتنو، ساتو به سره یو شان ښه او بد د پښتنو، اقرار به له ازل وي تر ابد د پښتنو. ډېر ښه. او دا نور هم زموږ ورونه دي، هیڅ فرق پکې نشته. دا نور هم زموږ ورونه دي، هیڅ فرق پکې نشته، خبره به کوو د خپل سرحد د پښتنو. ډېر ښه. مننه. او پښتون لویه نامه ده، دا څه ګپ خبره نه ده. پښتون لویه نامه ده، دا څه ګپ خبره نه ده، لیکن چې سره وشي یو عهد د پښتنو. ډېر ښه. مننه. او تر هغې ناممکنه ده چې یو موټی او روغ شي، تر هغې ناممکنه ده چې یو موټی او روغ شي، تر څو چې وي یو بل سره حسد د پښتنو. ډېر ښه. او هر ځای د هر رقیب سره ښه نه راباندې جنګ کړي، هر ځای د هر رقیب سره ښه نه راباندې جنګ کړي، اگر کوي په سل کې 1% د پښتنو. ډېر ښه. مننه. او دا نن چې ځای په ځای د هر پښتون سره په جنګ دی، دا نن چې ځای په ځای د هر پښتون سره په جنګ دی،
اخر اول به تختی دا مرتد د پښتنو. ډېر مننه جی، ډېره مننه. او خوبۍ خو پکې شته دي خو خامۍ هم پکې شته دي. خوبۍ خو پکې شته دي خو خامۍ هم پکې شته دي. په توپه باندې ولخه او بد د پښتنو. ډېر مننه. او مقطع ده چې یو څو وړې خوبۍ او څو خامۍ د ژوندانه، یو څو وړې خوبۍ او څو خامۍ د ژوندانه، بیان کړي وار په وار شیر محمد د پښتنو. ډېر ښه. نور به څه وو؟ نور هم ته ووایو جي ستاسو د کاپۍ نه راسره څه کلامونه لیکلي کړي. حاجي غزل د جي مطلع راځه چې هغه ښه وي په دنیا کې هغه هر څوک، هغه ښه وي په دنیا کې هغه هر څوک، چې د لوی الله د لارې وي خبر څوک. ډېر ښه. او ځوان هغه دی چې د بل په غم شریک شي، ځوان هغه دی چې د بل په غم شریک شي، هغه خوار شه چې بېغمه کړي اختر څوک. ډېر ښه. او چې د بل لپاره ګل ځواني کړي خاورې، چې د بل لپاره ګل ځواني کړي خاورې، ما ونه لید په دنیا کې دومره نر څوک. ډېر ښه. مننه. او خودغرضه به وي یا به لیونی وي، خودغرضه به وي یا به لیونی وي، په خبره چې پوهېږي نه اکثر څوک. ډېر ښه. او خلک وایي بې نشې سر خو د خر وي، او خبر نه دی لا په دې زیر و زبر څوک. ډېر ښه. مننه. او څوک د نوم دپاره برید تاووي هسې، څوک د نوم دپاره برید تاووي هسې، خدای خبر شه چې جنګېږي په خیبر څوک. ډېر ښه. مننه. او دا خو زه یم چې ستا غم ګرځوم ګني، دا خو زه یم چې ستا غم ګرځوم ګني، ګرځولی شي په ولې دومره غر څوک. ډېر ښه. او لکه ته چې شیر محمد ته انکاري شوې، لکه ته چې شیر محمد ته انکاري شوې، انکار نه کوي هیڅ چاته دومره زر څوک. ډېر ښه. یو کلام بله مو ورو ډېر عزت مننه. حاجي مطلع عرض د کلام څوک چې بې ضرره بې ضروره شي، څوک چې بې ضرره بې ضروره شي، دا به دې نه ډال شي نه به توره شي. او هغه ښه د ورځ به الله راولي، هغه ښه د ورځ به الله راولي کله چې الله ته بیا منظوره شي. ډېر ښه. او خدای کو که بې تاپې مینه ماته کم، خدای کو که بې تاپې مینه ماته کم، مخې ته که تېره زما هوره شي. ډېر ښه. مننه. او زه چې د جانان سترګو ته وګورم، زه چې د جانان سترګو ته وګورم، ځان راته ښکاره ډېر بې قصوره شي. ډېر ښه. مننه جي. او یار راته بې مینې داسې ښکاري چې، یار راته بې مینې داسې ښکاري چې، هسې لکه شنډه ونه ګوره شي. ډېر ښه. او څوک چې ډېر زما مینې ته سپک ګوري، څوک چې ډېر زما مینې ته سپک ګوري، مور خو دې د هغه خلکو ګوره شي. ډېر ښه. او ورکه شه په بم باندې دې ولګي، ورکه شه په بم باندې دې ولګي، مینه چې بې خوفه بې تربوره شي. ډېر ښه. او وایي شیر محمد که بیا ته راغللې، وایي شیر محمد که بیا ته راغللې، ډکه به ځواني مې بې سروره شي. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه. شیر محمد صاحب ډېره مننه چې په اخره کې موږ له مو وخت راکړو. که څه ښه خبره دي په ذهن کې ولس ته کول غواړئ؟ نو بس نادان صاحب زه به دا وایم چې بس ټولو ته پکار دی چې یو بل سره مینه محبت وکړي، او په دې نړۍ کې امن راشي. نو بس دغه زموږ پیغام دی. ډېره زیاته مننه. الله مو عزت. ډېره مننه. قدرمنو دا موږ سره ښاغلی شیر محمد صاحب چې تاسو موږ سره واورېدو، ډېره ښکلې شاعري وکړه. په اخره کې پیغام هم د امن، د محبت او د ورورولۍ و. زما سره دا ټول ملګري په دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه د باد بریالي اوسئ. د الله په امان.